چې د باچا خان نصیحت مې له مزغو ووتو خود به قتلېږم وار په وار ما ته ازار شوی دی او د امن ناوې په یوازې ځان د څنګه راوړم د امن ناوې په یوازې ځان د څنګه راوړم چې نه کاروان شته نه سالار ما ته ازار شوی دی عقل لرما هوش لرما او شعور هم لرم بیا هم په ورور کوم گزار ما ته ازار شوی دی څنګه را پرېوتم بې وخته د ځوانۍ د زوره داسې وم دنګ لکه چینار ما ته ازار شوی دی څنګه را پرېوتم بې وخته د ځوانۍ د زوره داسې وم دنګ لکه چینار ما ته ازار شوی دی او صغیر صاحب شعر مقطع ده شباب شعر ټپې نغمې نه رنګ غربت وړی دی شباب شعر ټپې نغمې نه رنګ غربت وړی دی دا چې مې بد لګي اشعار ما ته ازار شوی دی او دا منم چې په یوازې ځان لښکر ماتوي او دا منم چې په یوازې ځان لښکر ماتوي چې حوصله لري نو هغه سړی غر ماتوي او دا منم چې په یوازې ځان لښکر ماتوي چې حوصله لري نو هغه سړی غر ماتوي او ته څه خبرې فاروق صاحب ته څه خبرې هغه دومره ترقي کړې ده هغه تعویض وباسي هغه اوس منتر ماتوي ته څه خبرې هغه دومره ترقي کړې ده هغه تعویض وباسي هغه اوس منتر ماتوي او دلته کیسه د ژبې لاندې کوه یا سړیه دلته کیسه د ژبې لاندې کوه یا سړیه دلته چې حق وایې ضرور به دې څوک سر ماتوي دلته کیسه د ژبې لاندې کوه یا سړیه دلته چې حق وایې ضرور به دې څوک سر ماتوي او ته د دې وخت د یزید خیلو نه انصاف مه غواړه ته د دې وخت د یزید خیلو نه انصاف مه غواړه څوک به دې کور ړنګوي او څوک به دې ور ماتوي انګار صاحب د یو شعر د تا ته ډالۍ وي موږ پښتانه له هغه چا د امن تمه ساتو موږ پښتانه له هغه چا د امن تمه ساتو څوک چې په زړونو کې ازغیره له اکثر ماتوي او شبابه دا ظالمان دا جبیران دا یزید خیل شبابه دا ظالمان دا جبیران دا یزید خیل څوک مې جګر ماتوي څوک مې راله سر ماتوي مننه